کم سړی چې د خواهشاتو د پیروي ژوند تېروي دا د دې قابل نه دي چې لمر پر راوخیسي. کم خلک چې د خواهشاتو د پیروي ژوند تېروي دا د دې قابل نه دي چې شپه پر راشي د آرام دپاره. خلکو په دین کې اختلاف جوړوي، ټوټې ټوټې ګرځوي. الله پاک فرمایي چې دا ګرده به اخري مال راځي او زه به بیا د دوی فیصله ورکوم چې تا اختلاف پر څه شي کړی و. عیسی علیه الصلاة وسلام ته په دې وجه د خدای زوی بولې چې واده یې پلار نه لري. دا نه پلار دا ته دلیل ګرځی د دې خبرې چې دی د خدای زوی دی. نو آدم علیه الصلاة وسلام خو نه پلار لري نه مور لري. که پلار سته تی راوښیه او که مور سته نو تی راوښیه. نو بیا خو پکار دی آدم علیه الصلاة وسلام هم د الله پاک زوی سي. حالانکه عیسایان آدم علیه الصلاة وسلام د الله پاک زوی نه بولي، نو بیا عیسی علیه الصلاة وسلام هم د الله پاک زوی نه دی. په دې آیاتو کې الله پاک په نبي علیه الصلاة وسلام ته فرمایي چې پیغمبره ته یاد کوه دې خلکو ته هغه ښځه چې هغې د خپل ناموس تحفظ کړی، د خپل ناموس د خپل عزت تحفظ یې کړی و. هغه څوک ته هغه د عیسی علیه الصلاة وسلام مور بیبي مریم. الله پاک فرمایي چې موږ د دې په بدن کې فکړل، بس له دې څخه حمل وسو د عیسی علیه الصلاة وسلام. نو دا او د دې زوی یعنی بیبي مریم او د دې زوی عیسی دا د تمام جهان دپاره زموږ نشاني ده چې دا زما پر قدرت باندې دلیل دی. یعنی یو ښځه بغیر د خاونده څخه کشنی پیدا کېدل، یو کشنی بغیر د پلاره پیدا کېدل، دا لوی قدرت دی که نه؟ او دا بغیر د ربه څخه بل څوک کولی شي؟ بیبي مریم حمل واخیست بغیر د خاونده څخه. عیسی علیه الصلاة وسلام پیدا سو بغیر د پلاره څخه. الله پاک فرمایي چې دا په تمام جهان دپاره زما هغه نشانیانې دي. وروسته الله پاک فرمایي ګوره د روژې له اولې څخه د ابراهیم علیه الصلاة وسلام، د نوح علیه الصلاة وسلام، د داود علیه الصلاة وسلام، دا رقم د انبیاو واقعې را روانې وې تر دا ځایه پورې. الله پاک فرمایي چې بس دا یو ډله ده چې دا ما تی ته بیان که. دا ډله ده او دا تمام کې تمام واحد جماعت دی چې د دوی په مابین کې یو اختلاف هم نسته. یو دی اصول بل دی فروع. خدای واحد لا شریک دی. دا له آدم علیه الصلاة وسلام څخه ونیسئ تر ننه پورې دا کې اختلاف شته. د مرګه بعد زندګي ده، د دې په دې کې اختلاف د انبیاو په مابین کې نشته. الله پاک د انسانیت د رهنمایي دپاره هدایات راوستی، په دې کې یو اختلاف نشته. البته په فروعاتو کې اختلاف او هغه ته اعتبار نه وي چې د یوه لمونځونه به 5 په یوه شریعت کې، په بل کې به 2. د چا به روزه 40 ورځې، د چا هغه به 10 ورځې. روزه ستا خو په فروعاتو کې اختلاف. الله پاک فرمایي چې دا زما د انبیاو جماعت دا یو ډله ده او د دوی په مابین کې وحدت دی، اتفاق دی په اصولو، په عقایدو کې. بس زه ستی رب یم، ته زما بندګي وکړې.
لیکن دا خلکو په دین کې اختلاف جوړي، ټوټې ټوټې ګرځي. الله پاک فرمایي چې دا ګرده به اخري مال راځي او زه به بیا د دوی فیصله ورکوم چې تا اختلاف پر چیش کړی و. دا الله پاک بیانوي. والتي احسنت فرجها، اے پیغمبر ته یاد که، تذکره وکه د هغه بیبي احسنت فرجها چې هغې تحفظ کړی و د خپل عزت او د خپل ناموس. فنفخنا فيها من روحنا، موږ پکړل په دې کې له هغه روح زموږ څخه. وجعلناها وابنها، موږ وګرځوله دا بیبي مریم او د دې زوی آیة للعالمین، هغه نشانی تمام جهان دپاره. دا د زما دلیل او زما پر قدرت باندې نشانی ده. ان هذه امتکم امة واحده، دا د انبیاو ذکر چې الله پاک فرمایي ما درته وکړي، دا هغه ګروه هغه جماعت یو. وانا ربکم، زستی د تمام رب یم، فاعبدون، بس تاسې صرف او صرف زما عبادت وکړي. وتقطعوا امرهم بینهم، لیکن ټوټې ټوټې ګرځولی دی دا خلکو دا د دین معاملات په خپل آپس کې. وکل الینا راجعون، دا به تمام کې تمام بیرته ماله راځي او زه به له دوی سره حساب او کتاب د دوی دغه اختلاف به ورحل کوم. مخکې آیاتو کې په سورت مریم کې دا واقعه تېره سوې ده چې بیبي مریم چې کله بالغه سوه، د 14 د 18 کالو سوله، نو دې یو پرده وکړه، په دې کې غسل وکړه، یو کپړه یې راوځړوله، غسل یې وکړي. چې غسل یې وکړي کپړې مپړې چې بدلې کې چې دا راوتله، الله پاک فرمایي فتمثل لها بشرا سویا، موږ و دې ته یو مثل د بشر ودروي برابر، چې هغه جبرائیل امین د یو ځوان ښایسته ځوان په شکل کې ورته ودرېد. بیبي مریم ځینې وبېرېدله چې دا پرېدی سړی په دغه تنهایي کې دا څوک دی چې زما و مخ ته ودرېدی. نو بیبي مریم قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا، دی وویل چې زه پناه غواړم په رحمان سره له تا څخه، که چیرې ته له خدای څخه بیرېدونکی. قال انی انا رسول ربک، جبرائیل امین ورته ویل چې زه هغه کاسد یم له جانبه څخه د رب ستا، او زه تا ته خوشخبري در کوم په زوی سره، ستا به زوی کېږي. بیبي مریم ورته ویل قالت انا یکون لی غلام، زما به څنګه زوی کېږي؟ د زوی د کېدو دپاره دوې طریقې دي، یوه حلاله طریقه ده، یوه حرامه طریقه ده، او ما نه حلاله طریقه خپله کړې ده نه مې حرامه طریقه خپله کړې ده. قالت انا یکونی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، ما نه نکاح کړې ده چې حلاله طریقه ده او نه ما بدعملي کړې ده، زما به څنګه زوی کېږي؟ جبرائیل امین ورته ویل چې ستا رب پر دې باندې قدرت لري، هغه و تا ته بغیر د دغه طریقې څخه و تا ته اولاد درکولی شي.
نو الله پاک فرمایي چې موږ د دې په ګریوان کې پکړل د جبرائیل په ذریعه سره له دې څخه عیسی علیه السلام پیدا سو اوس عیسی علیه السلام د الله پاک زوی بولي الله یعوذ بالله او دلیل څه وایي چې د عیسی نو پلار څوک دی چې خدای پلار نه دی نو د پلار څوک د هجرت په نم کال باندې له نجرانه څخه یو وفد راغی نبی علیه السلام لره مناظره یې کوله مناظره خو بهرحال نه سوه دغسې گفتگو بحث سره وسو په دا بحث کې د عیسایانو ویل ولاشه نو که عیسی علیه السلام د الله پاک زوی نه دی نعوذ بالله نو د ده پلار څوک دی الله پاک جواب ورکوي په عمران کې سورت عمران کې یو آیات دی چې د مثال د عیسی دی لکه د آدم علیه السلام نه پلار لري نه مور لري اوس که چیرې د عیسی علیه السلام تی د خدای زوی په دې وجه بولي چې دی پلار نه لري دا نه پلار دا دلیل دی د دې خبرې چې دا د الله پاک زوی دی تی دغه وایاست نو آدم علیه السلام خو نه پلار لري نه مور لري نو آدم علیه السلام هم پکار دی بیا تی دا ووایاست چې دا هم د خدای زوی دی ولی چې عیسی علیه السلام ته په دې وجه د خدای زوی بولې چې واده یې پلار نه لري دا نه پلار دا ته دلیل ګرځی د دې خبرې چې دی د خدای زوی دی نو آدم علیه السلام خو نه پلار لري نه مور لري که پلار سته تی راوښیه او که مور سته نو تی راوښیه وایي نه پلار سته نه یې مور نو بیا خو په کار دی آدم علیه السلام هم د الله پاک زوی سي حالانکه عیسایان آدم علیه السلام د الله پاک زوی نه بولي نو بیا عیسی علیه السلام هم د الله پاک زوی نه دی وروسته الله پاک فرمایي چې دا ګرد د یو جومات راغلی په دې کې اختلاف نشته دا انسانان چې زندگی کوي دا د دوش که چیرې د الله پاک اطاعت کوي د الله د حکم پیروي کوي نو بیا د دوی په مابین کې اختلاف نه راځي او که انسان د خواهشاتو پیروي کوي بیا څه خواهشات چې دوه ورونه یې د دې په مابین کې اتفاق نشي راتللی دا اختلاف هغه وخت راځي چې دا خلک د دین بجای د خواهشاتو پیروي شروع کړي ګورئ الله پاک د دوو شیانو د یو کولو دپاره یو دریم شی راستولی مثلا دا دوې خښتې دي دا چې موږ سره یو کوو نو د دې دپاره سیمټ دی په سیمټ دا دوې خښتې سره یو کېږي که نه سره یو دوه کاغذه دا چې موږ سره یو کوو دا په سیمټ نه سره یو کېږي د دې دپاره الله پاک ګوند راستولی په ګوند دا دوه کاغذه سره یو کېږي که نه سره یو کېږي دوې کپړې چې موږ سره یو کوو دا دوې کپړې چې موږ سره متصله کوو وحدت پکې راولو دا په سیمټ نه کېږي دا په ګوند هم نه کېږي د دې دپاره الله پاک ستن و داګه راستولې ده په ستن او په داګه سره دا دوې کپړې سره یو شي دوې تختې چې ته سره یو کوې دا دوې تختې په سیمټ نه سره یو کېږي دا په ګوند نه سره یو کېږي دا په ستن او په داګه نه سره یو کېږي
دا دوې تختې چې سره یو کېږي دا په میخ سره د دې دپاره میخ اوس دا دوه انسانان چې ته سره یو ځای کوې دا دوه زړونه چې ته سره یو متحد کوې دا نه په مال کېږي نه په دولت کېږي نه په اقتدار کېږي د دې دپاره الله پاک دین راستولی که په کومه معاشره کې په کوم کور کې دین و په کوم ملک کې که دین و په کومه سوسایټي کې که دین و په هغه کې به وحدت او اتفاقي او که له کور له ماحوله له معاشرې څخه دین ووتی نو بیا د خواهشاتو پیروي راځي ولې د دین ځای خواهشات نیسي او چې پر خواهشاتو باندې زندګي سوله په دې کې افتراق راځي د حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په غزوه احد کې زما د اکا زوی ډېر شدید زخمي سو نو ما یو کټوره اوبه وراوړلې دی پر حالت د نزع و د مرګ ما چې اوبه ورکړې د ده پر څنګ بل ملګری و هغه زګیروی سو نو د حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما د اکا زوی ما ته ویل چې دا اوبه زما دا ملګري لره په اوس پر وخت د مرګ باندې پر حالت د نزع باندې خپل ځان پرېږدي و ملګري ته ترجیح ورکوي ما چې هغه لره اوبه وراوړلې د هغه پر څنګ باندې بل ملګري زګیروی سو نو هغه راته وویل چې ته زما خیر دی ته دا اوبه دا بل لره وره د حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما دا اوبه یو بل لره وړلې اووه کسانو اخري لره چې ورلم هغه شهید سوی و دا بل لره مې رامنډه که هغه شهید سوی اووه سره شهیدان شولو یوه هم دا اوبه نه و څښلې یو بل ته قرباني ورکول اوس دا وحدت دونه یووالی په دغه معاشره کې څه شي راویستلی و دین راویستلی او نن چې زموږ په مابین کې وحدت نه راځي زموږ زندگی د دین مطابق نه ده د خواهشاتو مطابق په دا روایاتو کې راځي وایي دا ذوالقرنین دا به له وریځو سره سفر کوي د مشرق او د مغرب و طرف ته نو دی چې مغرب طرف لره ولاړی نو یوه سړي پر بل سړي مځکه خرڅه کړې دا خریداره حل کې چلوي په دې کې د سونې خزانه راووت دا چې کوم سړي مځکه رانیولې وه دې دا سونه سر راټوله که هغه سړي لرې ورواستوله چې لا کوم سړي څخه ده مځکه اخیستې وه و هغه ته ویل چې ما خو له تا څخه مځکه اخیستې ده رانیولې م ده د مځکې چې کومې خزانې دي دا خو مات نه دي رانیولې دا ستا حق جوړېږي کوم سړي چې مځکه رانیولې وه هغه بېرته سونه ور راواستولو ما چې مځکه خرڅه کړې وه په دا مځکې کې چې څه شیانو له دغو شیانو سره ما پر تا خرڅه کړې لہذا دا ستا حق جوړېږي اوس هغه خریدار وایي چې دا ستا حق جوړېږي هغه و خریدار ته وایي چې یا ستا حق جوړېږي نو ذوالقرنین ورته ویل که دا کیسه د مشرقو خواته وایه جګړه به الټه وایه اوس دوی خو پر دې جګړه ده چې دی وایي ستا حق دی هغه وایي یا ستا حق دی که چیرې دا د مشرقو خواته وایه جګړه به ده جنګ به الټه شروع یوه بول چې دا زما حق دی بل بول دا زما حق یعنې خریدار بول چې دا زما حق دی او د مځکې والا چې په خبر سوی هغه به ورته ویل چې دا زما حق دی ما خو صرف پر تا مځکه خرڅه کړې وه سونه خو مې نه ده خرڅه کړې نو دا خلکو ډېر تعجب وکړي دا د مغرب خلکو والله هلته به پر دا رقم جګړه وه ذوالقرنین ورته ویل دغه رقم جګړه به وه خلکو و دې ذوالقرنین ته ویل پر دا خلکو اوس هم لمر راخیز یعنې چې دونه د خواهشاتو پیروي کوي دونه د خدای په پښتو کې وایي دونه د خدای تر شا تېر دي د بل و حق ته نه ګوري پر دا خلکو لمر راخیز
پر دا خلکو د آرام دپاره شپه راځي، پر دا خلکو باندې له اسمانه بارانونه اوري. نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې د دا خلکو دا اعتراض صحیح و. کم سړی چې د خواهشاتو د پیروي ژوند تېروي دا د دې قابل نه دی چې لمر پر راوخیسي. کم خلک چې د خواهشاتو د پیروي ژوند تېروي دا د دې قابل نه دی چې شپه پر راشي د آرام دپاره یا باران پر اوري. لیکن دا شپه لمر باران دا په دې انسانان څخه علاوه نور مخلوق هم په دې مځکه کې شته چې د هغو د لمر ضرورت دی، دا شپه یې ضرورت ده، دا باران یې ضرورت دی. الله پاک یې پر هغو باندې راولي، د هغو په توپیل کې نو دغه انسانان هم نه په جن اخلي چې دا کوم انسانان د نفس او د خواهش مطابق زندگی تېروي. نو الله پاک فرمایي په دې آیات کې چې دا یو جماعت دی د انبیاو او د دوی په مابین کې وحدت او اتفاق دی. او وحدت او اتفاق دی چې موږ صرف او صرف د دغه رب بندګي ومنو چې انا ربکم چې زه ستاسې رب یم، ته زما بندګي کوئ، یعنې زما حکم ته غاړه کړي. او چې کوم انسان د الله د حکم پیروي شروع کړي د دې په مابین کې خود به خود وحدت او اتفاق راځي. الله دې د عمل کولو توفیق